السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې به تاسو ګورئ چې څنګه تاسو خپل ځان دپاره یا بل چا لپاره یو پروفیشنل سی وي تیارولی شئ، هغه هم په موبایل کې ډېر په اسانه طریقه باندې. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا رقم سی وي که تاسو هم چېرته جوړول غواړئ په خپل موبایل کې، د دې ته نن زه یو اسانه طریقه ښیم. نو ویډیو راسره تر اخره پورې ګورئ، د هغې نه پس به تاسو دغه شان خپل ځان دپاره یا بل چا دپاره دغه شان پروفیشنل سی وي تیارولی شئ. اوس سی وي پکارېږي چېرته؟ سی وي پکارېږي هغه ځای کې که چېرته تاسو یو ځای کې جاب یا کمپنۍ وغیره کې کار کول غواړئ، نو د هغه کمپنۍ څه ریکوایرمنټ وي، نو هغه به ستا نه سی وي غواړي. ستا سی وي که هغه ریکوایرمنټ پوره کوي نو تاسو هغه کمپني یا هغه جاب دپاره الیجیبل وئ. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو او تاسو دغه شانې پروفیشنل سی وي جوړولو طریقه ښایو. دې دپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور چې اوپن کړئ، سرچ کې به ولیکئ ریزیوم پی ډي اف. تاسو ته په لومړي نمبر چې کوم ښکاري هم په دې ټاپ باندې چې کوم اپلیکیشن تاسو ته راغلی دا به اوپن کړئ، انسټال به کوئ. ما انسټال کړی دی، زه به اوپن کړم. نو دلته چې تاسو ته کوم د پلس نشان ښکاري، زما کې الریډي 2 سی وي جوړې شوي دي. په دې پلس نشان به کلیک کړئ که تاسو چېرته نوې سی وي جوړول غواړئ. په دې چې کلیک کړئ نو تاسو ته به نوم راشي چې چا په نوم چې جوړوئ. دلته به دا ټول ډیټیل تاسو فل کړئ، کانټیکټ نمبر او ایمیل آی ډي، دا دواړه ضروري دي، ادروایز تاسو سی وي ونه کریټ کیږي. پاسپورټ ډیټیل راشي، پاسپورټ ډیټیل هم وي خو صحیح ده که نه تاسو خالی پرېږدئ. کوم د پین کوډ یا زپ کوډ یا ایریا کوډ، دا د هر یوې ایریا خپل یو پوسټل کوډ وي. د ډاکخانې چې کوم کوډ وي که نه، که تاسو ته پته نه وي نو په ګوګل باندې د هر علاقې خپل پوسټل کوډ پروت دی، هغه نه تاسو سرچ کولی شئ. دلته به نیشنلټي لاندې دلته تاسو خپل تصویر اپلوډ کولی شئ. په دې به کلیک کړئ، تاسو به ګیلري ته به وځئ، هلته چې کوم تصویر تاسو سلیکټ کول غواړئ هغه سلیکټ کولی شئ. دې نه لاندې تاسو سګنیچر په دې کې ډرا کولی شئ. ډرا سګنیچر باندې به کلیک کړئ، دلته تاسو هر رنګي سګنیچر ډرا کولی شئ په خپله ګوته باندې. نیکسټ سټیپ که تاسو ته راځي، دا خالی پرېږدئ، دې کې سم ولیکئ. دلته به تاسو ته راشي کیریر ابجیکټیو. دې کې دا وایي چې د خپل ځان باره کې یا ستا چې څه مقصد وي د هغه جاب یا د هغه کمپنۍ کې ملازمت دپاره هغه خپل یو څو الفاظو کې لیکلي. په نیکسټ سټیپ کې ستاسو دلته کوالیفیکیشن یعنی تعلیم غواړي، نو هغې لپاره تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ. لاندې سټیپ کې تاسو ګریجویټ او پرسوینګ. ګریجویټ تاسو مطلب مکمل کړی دی، په ګریجویټ په کلیک کړئ، او که پرسوینګ یعنی جاري ستاسو ډیګري نو په دغې باندې به کلیک کړئ. لاندې به ایئر ولیکئ، په کوم ایئر کې تاسو پاس کړی ده، اوکې باندې به کلیک کړئ. دغه شان چې تاسو څومره ډیګرۍ نکړي په دې پلس نشان به کلیک کوئ، او دغه شان فارم دغه شان انټرفیس په تاسو راځي او فل کوئ، نو هغه ستاسو ډیګرۍ نه به ایډ کیږي. نیکسټ سټیپ کې تاسو نه ایکسپیرینس غواړئ، که څه تجربه هم په یو کار کې، نو هغه به دلته دوی سره شیر کړئ. په دې پلس نشان به کلیک کړئ، په کومه اداره کې چې م کړئ هغه به کلیک کړئ، او په کوم پوسټ باندې یعنی چې تاسو پاتې شوي هغه به کلیک کړئ، او اوس د هغې ملازمت کې یا نه کې هغه به پکې ولیکئ، د کم ټیم نه کم ټیمه پورې تا کړی دی. په اوکې باندې به کلیک کړئ، ستاسو هغه به ور ایډ شي. دا پورشن به تاسو ولیکئ سکل، که څه چلونه درځي، مطلب یو شي کې ایکسپرټ یې که نه، نو هغې باره کې به دلته ولیکئ. فرض که زه لیکم کې به کلیک کړئ، لاندې به راشي هابي به لیکلي. هابي کې هغه کارونه راځي تاسو په دې کې ایډ کولی شئ، کوم کارونه چې تاسو په شوق سره کوئ، یعنی یو مشغله مې ستا، تاسو هغه شوق دپاره کوئ او شوق هم پکې. هغې دپاره به تاسو کلیک باندې چې څومره یي هغه پکې په دې پلس نشان باندې کلیک کوئ، هغه پکې ایډ کولی شئ. لاندې لینګویج دی، یعنی کوم زبانونه تاسو له درځي هغه پکې ایډ کولی شئ. دغه ستاسو سی وي تیاره شوه، یعنی کوم مکمل ډیټیل چې غواړئ تاسو ته به یو شی به درنه غواړي، هغه په زبردسته طریقه باندې تاسو فل کړئ، نو ستاسو سی وي معلومات چې تاسو ایډ کوئ پروفیشنل طریقې سره به هغه دې کې ایډ کیږي. ما خو تاسو له جسټ یو اگزامپل درکړو چې څنګه به جوړوئ. دې کې اوس مختلف ټمپلیټ دي، فارمیټ دي، دغه شان ښي طرف ته ګس طرف ته وځئ، تاسو ته مختلف قسمه فارمیټ یې درښایي. کوم یو چې ستاسو خوښي په دې پی ډي اف په کلیک کړئ،
د 3 ډاټ باندې وکلیک کړئ دلته به ډاونلوډ وکړئ ستاسو سی وي به ډایرکټ فایل منیجر ته یعنی پی ډی اف فایل کې به تاسو سیو شي